أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او بریالۍ خاورې د هغې د ډېر پخواني ښار بڼو دلته په دې کلي کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو په جلسهګاه کې ناست مختلفو پارټیو ملګرو ورونو نن دا غونډه د خدای بښلي محترم رحمزاد خان په یاد کې ده زه به بس د دې پورې ځان محدود وساتم د پښتانه د نور مشکلات چې ملګرو ګوته ورته ونیوله پر دې د پښتونخوا ملي پارټي نظر چې دا بربادي شروع شوې دي واضح ده پښتونخوا ملي پارټي که دا زلزله په افغانستان کې وه که له افغانستانه بعد یا منځنۍ پښتونخوا ته راغله پښتونخوا ملي پارټي یو ورځ هم نه شف کړي دي سم یې ګوته ورته نیولې ده چې شفتالو ته یې بدماشي ته کوي داسې ګوته له اولې ورځې موږ دا ویلي دي چې د دې بربادۍ سرچینه چیرې ده په دې موږ خبره نه کوو بهرحال دا ډېره درنه جرګه ده دلته ښې خبرې وسوې هغه ځوان وکړې ملګري دا وکړي ته یې سره زه واده کوم هره ګرمه مورچه چې دوی ګرمه کړه که پښتونخوا ملي پارټي په شا شوه نو د پښتنې راوړي نو د پښتنې به چا نور د مسایل نه بیانوم بد کار ده څه دپاره خو عزیزانو خبره دا ده نن چې د کم سړي کلیزه موږ لمانځو دا د وطن هغه بچیانو څه دی دا موږ چې نن ناست یو نارې وهو زنده‌باد او مرده‌باد او پنجابی داسې او فلانی داسې دا چا په خوب کې په بستره کې هم دا خبره نه سوه کولی په کور کې هم نه سوه کولی رحمزاد خان د هغه نسل دی چې هغه وخت کې و سړي ته ګوتې نیولی شو چې ظالم ته یې تا نه راپېښه ځکه یې خلک یادوي رحمزاد خان زموږ د نسل دغه چې د پښتانه هغه ډېرې ښې خبرې وکړې ملګرو مجیب خان و سید عالم د پښتانه تاریخ د مبارزو تاریخ دی چې الله پاک دا لیکلی تاریخ دا وایي دا خبر زار وخت تکراروم بیا چې زه وکړم ملګري سره کښېني وایي دوی خوا زړې خبرې کوي زړې خبرې خو پرون بیان نه کړي د نن علاج نه شي کولی چې د نن مشکلات د حل کې د سبا دغه نه شي کولی څوکبندي نه شي کولی ځان پښتانه به موږ ګر جهان ته موږ دا وایو چې له امونې ولې تر اباسینه دا خاوره چې لیکلی تاریخ دا وایي چې عیسی علیه السلام لا هم نه و زېږېدلی د هغه مور بیبي مریم هم نه و زېږېدلی تر هغو د زېږېدنې 500 کاله وړاندې پر دې سیمه پښتون افغان په خپل یو نه یوه شکل کې موجود دی موږ خپلو بچیانو ته باید دا درس ورکړو دا وښیو ورته دوست هم په دې خبر کړو مخالف هم په دې خبر کړو چې له امونې ولې تر اباسینه دا مځکه موږ ته چا په خیرات کې نه ده راکړې دا مځکه موږ ته چا په زکات کې نه ده راکړې د سکندر یوناني ولې بیا تر ننه پورې چې کوم غوبل روان دی د دې هر غوبل مقابله پښتون افغان معلوم او نامعلوم له کومو غازیانو او شهیدانو کړې ده او تر موږ پورې را رسولې ځکه یو شاعر دا وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو دا زموږ تاریخ دی
خو خبره دا ده جنګ ته پاڅېدل دا ډېر احتیاط غواړي دا ډېره ښه خبره ده دښمن په ګوته کول غواړي هغې دپاره څلوېښتۍ جوړول غواړي صفونه جوړول غواړي تر هغې وړاندې خبرې کول به ګټه نه ورکوي پښتونخوا ملي پارټۍ موږ ټول اسلام ته دا ویلی شو زموږ قرباني پښتون افغان د وطن دپاره د وطن د ازادۍ دپاره ازړې خبرې پرېږده چې اسکندر یوناني راغی بیا چنګیز راغی بیا تیمورلنګ راغی بیا عرب راغلو بیا څوک راغلو چې فرنګی دې وطن ته راغلی چې فرنګی دې وطن ته راغلی د اسلام ټوله خاوره یا فرنګي ونیوله یا فرانسیسي ونیوله کعبه شریفه یې هم ونیوله مدینه منوره یې هم ونیوله فلسطین یې هم ونیوی اندونیشیا ملایشیا یې هم ونیوه ټول ایران یې ونیو چې چیرې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل کېدله دا ټول یا فرنګي ته تشریح شو یا فرانسیسي ته یا بل چاته دغه دوه زیات دغه خړګۍ پښتون دغه خړګۍ افغان واحد ملت دی چې د هر چاته د تسلیمېدو څخه انکار او خپل سر یې خوله کې ورکوي دا زموږ تاریخ دی ما اوس په جرګه کې مو د ملګري ناست خلک دلته خبرې کوي چې لکه ګاندیجي نه وایي هندوستان نه ازادېدی که محمد علي جناح صاحب نه وایي پاکستان نه جوړېدی ما دا مخکې هم کړی دی بیا خو ډېر لوی خلک دي دواړه ګاندیجي ډېر لوی سړی دی زنده باد محمد علي جناح ډېر لوی سړی دی زنده باد لیکن یوه خبره په ډېرو نرمو ټکو باید موږ وکړو هر چاته چې اوس سړی دوی خورا خو پرېږده د دوی پلرونه نه وو پیدا شوي چې ما په بنو کې د انګریز سره مبارزه کول ما په بنو کې د انګریز سره اډوکې ماتول ما په وزیرستان کې مبارزه کول ما پر هر کاڼي باندې د انګریز اډوکې مات کړې ازادي ما راوړې ده زما ولس راوړې ده اوس غلطي چیرې سوې ده نن به نه کوو غلطي ګوره زموږ کام قطعا نشي رسېدلی دا خبره سیاسي کارکنانو ته په زیات تر مجیب ته پوښلې توګه کوم چې هیڅ کار خپل مقاصدو ته چې وایي ټاکي نشي رسېدلی چې دی د ماضي غلطیانې سمې نه کړي د ماضي غلطیانو ته ګوته ونه نیسي په مبارزه کې پښتون ولس کمي نه ده کړې پر هر کاڼ یوازې داوړ موږ خلک دي داوړ وزیر خو ډېر لوی کار داوړ پرېږده باجوړ پرېږده پلانی چې یوازې زموږ په یوه هیل کې د فرنګي څومره قبرونه جوړ شوي دي یا زموږ څونه شهیدان جوړ شوي دي په روغ سیند پنجاب کې نشته د دوی په ټوله صوبه کې نشته دومره شهیدان د دوی په ټوله صوبه کې نشته دومره غازیان چې د بل لپاره د وطن لپاره قرباني کړي بیا څه پېښه وشوه چې قرباني زموږ تر هر چا زیاته ده پر کاڼي کاڼي موږ وینې توی کړي پر کاڼي کاڼي موږ جنګونه کړي بیا چې مبارزه سیاست ته راغلې ده مرداباد زنده‌باد ته راغلې ده بیا تر هر چا ډېر قرباني موږ کړي تر هر چا د خدای خدمتګار تحریک بیا د هغې نه مخکې د پلانا تحریک بیا د هغې نه شا پلانا تحریک په زرګونو کلونو موږ جیل یوړی بیا ولې موږ خپل مقاصد نه کړو ترلاسه موږ غلطي وکړې غلطي ولس نه دي کړي غلطۍ د مذاکراتو پر میز شوي دي که ډیورنډ لاین چل شوی دی د مذاکراتو پر میز غلطي شوې ده که بیا بل کار شوی دی د مذاکراتو پر میز غلطي شوې ده که بیا نن په مشکل کې یو موږ د مذاکراتو پر میز غلطي شوې ده دا نن چې موږ ګرد وایو مجب خان ووایي بل ملګري ووایي ګرد خلک وایي چې دا پښتانه په کار ده چې یو ځای کړي دا په سلاویا کې داسې پروف لکه دا کاغذ دا به موږ داسې راخیستی موږ نه راواخیستی اوس کاغذ باد یو اوس پسې ګرځه راګرځه د ځان خبره داسې نه ده موږ د یو لښکر خلک وو رامزاد خان زموږ د نسل د هغو انسانانو څخه دی چې هیڅ چا په خوب کې خبره نه شو کولی دوی د وطن پر رنګ ودرېدل دا انګلیس خبرې خو پرېږده بیا چې پاکستان جوړ شو په پاکستان کې د سرکاري پارټي ماسوا چې نوم یې مسلم لیګ و
بیا د یو څه وخت لپاره د هغې نوم د ډاکټر خان صاحب لپاره بدل شو چې زموږ یونټ جوړ کړي پر موږ یونټ را برابر کړي زموږ صوبې ټولې په یوه کڅوړه کې واچولې دی وزیر اعظم شو د هغې دپاره ریپبلیکن شو دا پارټۍ په پاکستان کې نه پارټۍ چا پېژندله نه څوک پوهېدل دغه رمضان خان باچا خان خان رشید عبدالصمد خان د سند ډېر پیاوړي ملګري حیدر بخش جتویي جی ایم سید د پنجاب سره کمیونیسټ پارټي مشر میاں افتخار الدین ملک پلانا د بنګال څخه باشاني د بلوچ څخه مزنجو صاحب ګل خان نصیر دا د دې قومونو شړلي پښتانه بلوچ سندیان دا سره راجمع شو د باچا خان پارټي خدای خدمتګار چې نوم یې پیپل پارټي شوی و بیا یې برته بدله شوه د خان رشید پارټۍ انجمن وطن او د انګریزانو په وخت کې په پاکستان کې ورور پښتون شوه د بلوچ پارټۍ عثمان ګل معنا په بلوچي کې بلوچ ورور هغه پارټۍ د حیدر بخش جتویي پارټۍ سند هاري کمیټې د سندیانو کشیانو پارټۍ وه د جی ایم سید پارټۍ محمود د افتخار الدین پارټۍ آزاد پاکستان پارټۍ د لاهور دا پارټیانې ګردې سره راجمع شوې په ډله یې پارټۍ جوړه کړله نیشنل عوامي پارټي چې موږ یې ګرد ممبران افضل بنګش یې ممبر و ازبکستان پارټي والا افضل بنګش یې ممبر و شیر علي باچا یې څه سیاسي کارکنان چې د پښتونخوا وطن دي موږ ټول په یوه پارټۍ کې راجمع شو د هغې نوم و نیشنل عوامي پارټي د نیشنل عوامي پارټي منشور دا و دا ته نه پیپل پارټي وه نه بله پارټي وه دغه یو پارټي سیاسي جوړه شوله زموږ په وطنونو کې ووټ نه اوسني پخوا ووټ وو اختیارونه وو دې پارټي وویل چې پاکستان به یو داسې ملک جوړوو چې په هغه کې به د هر قام پر خپل وطن باندې خپله صوبه وي د پښتانه ټوله خاوره لکه دلته وجیب خان بیان کړل منځنۍ پښتونخوا خیبر پښتونخوا اټک میاوالي عزیزان ته د بنو خلک یاست میاوالي د بنو ضلع برخه ولې نټ چې جوړ شو دغه رسمو بلا وخوړ میاوالي چې برته ولې نټ مړ ماتاوه د موږ سره کې ملپور بلا وخوړ ګرځا ټک میاوالي هغه د موږ سره بلا وخوړ جنوبي پښتونخوا له بده مرغه دا اوس د دې مجباس دغه نه زمته دغه رمضان خان نو رمضان خان د هغه نسل سیاستدان دی چې موږ ته سیاسي مبارزې دپاره سیاسي پارټۍ را جوړه کړه د هغې پارټۍ نوم نیشنل پارټۍ و د هغې د پښتونخوا وطن مشر باچا خان و د بلوچ یوه حصه کې عبدالصمد خان و اچکزی په بلوچي حصه کې بلوچ و په سند کې پلانی و مشر یې مولانا عبدالحمید خان باشاني دې پارټۍ وویل چې ون یونټ به ماتېږي او د ټول پاکستان د یو فیډریشن جوړېږي په هغه کې به د پښتانه ټول وطن په یوه صوبه پښتونخوا یا افغانیه یا پښتونستان کې راجمع کېږي دا مبارزه وشوه په لکاو جیلونو پښتانه یوړل په لکاو هغه سړی 10 کاله هغه سړی 20 کاله هغه سړی 30 کاله په دې معنا خان شهید هم ټول په جیل کې وو ون یونټ ماتېدی پر میز موږ بایلات وکړو ون یونټ ماتېدی پر میز باندې موږ خپل وطن نه کې راټول نن شو هغه ته ګوته نه شي خلک کړل چې هغه ته ګوته نه شي دا غلطي ده د دې اصلاح وکړو خلک کړل چې اصلاح نه وکړي بربادي جوړیږي اصلاح کول پکار دي پښتون وطن پاکستان زموږ ملک پاکستان جوړ شوی دی د هغې پارټۍ د میراثخور په معنا زما تجویز دا دی زه اوس هم دا وایم پاکستان د څټلو شی نه دی د تعویض کېدو شی نه دی چې په غاړه یې پاکستان د پښتانه بلوچ سندي سرایکي پنجابي پر وطنونو جوړ دی موږ په کار ده پښتانه په سیاسي معنا و ټول پاکستان ته دا ووایي چې وروره که پنجابی ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي که سندی ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي
که بلوز ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي، که سرایکۍ ما ته خیرات راکړي ځان ته دې ورکړي. خو زما وطن منځنۍ پښتونخوا، زما وطن خیبر پښتونخوا، زما وطن اټک میاوالي، زما وطن جنوبي پښتونخوا کې د الله پاک کوم نعمتونه دي، دا که په خوښه راکوي هم که په خوښه نه راکوي هم، پر دې نعمتونو لومړی حق زما د بچي دی. زه غواړم زما د وطن دریابونه، زما د وطن ځنګلي، زما د وطن کاڼي، زما د وطن زمرد، دا به خامخا ماته عیني ضمانت راکوي، دا به خامخا ماته عیني ضمانت راکوي چې پر دې به لومړی حق زما د بچي. په مرداباد یې درڅه غواړم، په زنده‌باد یې درڅه غواړم، په جرګه یې درڅه غواړم، په هر څه یې درڅه غواړم. او که مجبور اوسو بلې خبرې لکه ځوانان چې منډې وهي، که مجبور اوسو بیا بلوچان لور خو لري که نه، لور خو لري که نه، بیا به لور لرګي ته برابر شو. لور لرګی نه استعمالوو، توبه، لور لرګی نه استعمالوو. او دا خبره په کار چې موږ وکړو، په غټ اندازې باید داسې وکړو چې وروره په دې ملک کې د پنجابي، سندي، بلوچ، سرایکي د مور چې کوم حق زما د مور به وي، چې د ده د پلار کوم حق زما د پلار به وي، چې د ده د لور کوم حق زما د لور به وي، چې د ده د خور کوم حق زما د خور به وي، چې د ده د ژبې کوم قدر زما د ژبې به وي، چې د ده د کلچر د ټوپۍ د لنګ کوم قدر زما د کلچر به وي. دا پاکستان تر قیامته زنده باد. او که ستا د ډاکټر ریټایر کېږي ښځه، زما هغې به د غوا په غوجل کې لګیا یې څپاړې به پر دیواله باندې. یو سړی چوکیدار نه دی پاتې، ټیک ګردکان چوکیدار، ستا پلار جرنیل، زما پلار چوکیدار، ستا ورور پروفیسر، زما ورور دغه مستري. دا پاکستان کې فضل الرحمن مني، کې دی مني، کې دا پاکستان نه زما خوښ دی، نه زه منم، نه په دې پاکستان کې زه اوسم. زه بسیار یم، کار نه نه اخلم، د کار وخت ولاړ دی. ما ته به هغه شی راکوي، ما دا وطن دی. ته په دنیا کې دغه ډېر اکثره لګیا یي، دا ډاکټر کتابونه لیکي، فلانی کار کوم، فلانی کار کوم. ده ته دا خبره وکړه، وروره په دنیا کې یو دریاب داسې راوښیه، د امریکې دریاب دی میسیسیپي، د روس دریاب دی ډان، د جرمني دریاب دی فلانا، د فلاني ځای دریاب دی فلانا، د عراق یا دریابونه دجله او فرات. یو دریاب دی راوښیه چې د هغې پر غاړه د خلک باران ته خواست کوي، سوای د اباسین. داسې وبهیږي لکه د لاوجره، نورې وبهیږي. خټک مولا د خدای باران وکړي، په دې پورې فرشتې خاندي، یاره په دې پورې فرشتې خاندي چې ما خټک و ګنده پوره وبنوسای خدای دې غر کې خو دومره لوی دریاب یې درکړی دی، راویې کړ دا خپلې اوبه. ما خپلو اوبو ته نه پرېږدي، یا زما د اوبو تقسیم غلط سوی دی، یا یې خلک غلط کوي. موږ پښتانه که موږ واقعي خپلې لوږې او سپږې ورکوو، موږ به وچ کلک دا خبره کوو چې موږ د هېڅ چا قسم د اوبو تقسیم داسې نه منو چې زه به د اباسین پر غاړه تږی ناست یم او دغه ته به دعا کوم چې خدای تږی سوی د باران وکړه. یا خامخا به ماته په خوشحالګۍ را جوړوې، د خوشحالګۍ لاندې را جوړوې، لوړې را جوړوې، ماته به داسې یو ډیم را جوړوې چې زه دواړې غاړې زما د وطن هم سمسورې شي، هم ابادې شي، نو زه خپلې اوبه پرې ولګوم. دغه مبارزه زموږ به کوو. د دنیا بهترین ځنګلونه زما او ستا په وطن کې دي، په 2000 روپیو فوټ دي. ما نه ورپرېږدي خلک، زمرد ته مې نه پرېږدي، سپین کان ته مې نه پرېږدي. اوس دا جګړه د منځنۍ پښتونخوا، زه هغې نه نه ځم. د منځنۍ پښتونخوا جګړه پر دې روانه ده. منځنۍ پښتونخوا د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی. یو اندازه دا ده، د وزیرستان یو برخه شمالي دی که جنوبي دی، چې وزیرستان کې د تیلو دونه ذخیرې دي چې نه ایران لري نه عرب لري. خلکو دې ته تړلې ده. نو د دې دپاره به وروره موږ کښېنو، جرګه به کوو، تنظیم به کوو، طریقه به کوو. دا جنګ ارباب صاحب، دا جنګ ته نه شي کولی، دا جنګ زه نه شم کولی. ولې نه شم کولی؟ زه دلیل وایم. زموږ خبره پر سر ولاړه ده. په کور کې موږ دونې بد خلک یو چې د چرګ پر جګړه ورور وشو. چرګ یو جریب ځمکه، دغه یو دوکان، نن ریسرچر کښېنوه، حساب دی کې
نن رشد ورزم ده ولسم فروری ده دغه ډاکټر صاحب کلام راواخی د نن نسه تربل ولس فروری پوری تب حق هر شهر بار صاف مش بغیرتی او په اکال مش کم از کم 2000 کس سره وشو ثوابي مشتاني میافته علاقه د ورځې پنځم مړي شپږ مړي اته مړي خوش خبر ورور چې کم کام خپل سره وجني لکه توپک دې مات سه توپک دې مات سه دا توپک ستورندار په کونډه دا په ور چخته تکم نری توپک استعمالي د هغه ورنده د لپاره استعمال کوي چې پر سره پرونی نسته د هغه بچی د لپاره استعمال کوي چې پر سره پرونی نسته ډاکټر زیاته د خبرتي اشاره کولې نه پرېږدم ډاکټر دې مهرباني وکړي چې فلسطینیان د ازادۍ جنگ کوي کشمیران د ازادۍ جنگ کوي ایریټریا ده په هندوستان کې ډېر خلک دي معلومات دی چې د ازادۍ جنګونه کوي هغه د کال 1500 شهیدان نه ورکوي 1500 خلک یې نه مري ما او تا د چرګې پر جګړه د غوا پر جګړه د کوڅې پر جګړه هر وخت دا کام نشي درېدای و دغه ته مړ به دا کام دې ته را واچو وسړی دا د کور سختي بیابان ته کړه دا د کور سختي بیابان ته کړه د جرګې د خاص خبره کور ته راوله ستا کې څوک ولا کوي خبره داسې نه چې په دې نه پوهېږو خبره دا ده جزانو نور حمزات خان او دغه ملګري په دې وجه د ستاینې وړ چې په هغه وخت کې موږ ته پارټي راکړه موږ ته لوري راوښنو پاکستان دی پاکستان یو فدریشن پاکستان کې به سینټ اختیارات لري د قومونو په باندې اوس پورې اختیارات نشته دا اختیارات ورکول کېږي پاکستان کې به موږ ته بلوچ ته سندي ته سرایکي ته عیني ضمانت راکوي چې کورم ستا ده ګومل ستا ده اباسین ستا ده فلانی ځنګل ستا دی فلانی دغه ستا دی ورور بیا به داسې خیرن نه وي ناست بیا به دلته انشاءالله د دنیا هر دې دپاره جګړه ده او بله خبره ته کاړو شو هغه روانه ده هغه داسې نه ده خدای دې وبخښي شهیدان الله پاک وایي شهیدان مړه نه دي ژوندي دي د نقیب الله شهادت د پښتانه هغه ټوله غوسه سره راجمع کړه د هغې څخه دا جرګې شروع شو اوس دا جرګې مهرباني وکړي د پښتانه دا غوسه د پښتانه دا اراده دا ویو نالۍ ته واچوي ارګنایز یې کړي منظمه یې کړي او مشکل خبرې کوه هلته دي دغه خبره وکړه علي چې موږ د کور تعلق اسلام خبره دا ده ما ګرد ژوندي دي د اسفندیار په کور کې میټینګ و اسفندیار خان واپس خبره ما دا پټه کول بیا مې ډېره کړل بیا مې وکړه خبره وشوه زه ګوښ ورغلی وم دوی ملګري ډېر وو دا د پارټي خلک وو فضل الرحمن پکښې وو سراج الحق پکښې وو شیرباب خان وو اسفندیار وو زه وم خبره چې وشوه بیا ما ورته ما وروره زه یو خبره تجویز کوم که پټ شی جوړوئ هم یې درسره جوړوم که ښکاره جوړوئ هم یې درسره جوړوم دوی ویل چې شي ما ورته فضل الرحمن صاحب پر تا باندې 2 واره د مرګ حملې وشوې خدای بچ کړي په درېیمه کې والله خلاص وي شیرپاو کمال شیرپاو خان پر تا یې 2 حملې وکړې په یوه کې 45 کسه شهیدان شو په بله کې ستا د کور په عیدګاه کې 90 کسه شهیدان شو بله به ډېره خطرناکه وي د اسفندیار په کور سړی ورننوتی یو چا قرباني وکړه شهید شو اسفندیار بچ شو ما ورته مهرباني وکړئ ته راسئ ورسره کښېنو دا پښتو وطن دی پښتانه په وطن کې مرګ پر 2 خبرې یا به چا د چا نازولي وژلي حیا به نه کوي جرګه به نه کوي خواست به نه کوي کډه به نه کوي خلک مجبور دي وژني یا به څوک خدای مکړه د چا په کور ننوتلی چې دا 2 ګناه یې نه یې کړې د پښتانه په وطن کې مرګ نشته ما دغه ته مولانا ته مو ته به څه شوی دا کار خو دې نه کړ خو نبي د چاپلار وزیران د چاپ کور نه وته دا کار افراسیان هم نه کړی د سندیار شفاف خان تام نه کړی ما راسي وروره چې بل نمبر مرو راسي شیخ سره جوړ تم ځکه لاندې
بیا سم نه خلاصو بیا دا خبر په واس کومي ما د پاکستان په قومي اسمبلی کې وکړ بیا مې د فضل الرحمن په لویه جرګه کې وکړ په هغه جرګه کې ورور پر چی شما وژني قرآن کریم هم دا وایي قرآن کریم کې الله پاک وایي که چا یو انسان بې دې تور مړ کړي چې د بل انسان وژلی و یا یې په سوسایټي کې فساد پیلاوه دا داسې دي لکه لوغ انسانان چې بچي او که چا یو انسان د مرګه بچ کړي دا داسې ده لکه لوغ انسانان چې د مرګه بچ کړي نن خبره دا ده ما د کابل په جرګه کې هم وکړه ریکارډ کې به نن یې بیا کوم نن یو ویشتم کرن دی یو کسوین سدی په اردو کې ته وایي په یو ویشتم کرن کې انسان وایي مار په حساب وژني دا د دنیا شایست خلک نشته تور مار خړ مار سپېره مار بد مار دا په حساب وژني لیوان په حساب وژني کاژیان لګړ بګړ په اردو کې ته وایي موږ یې کوژ ګورو کوژ په حساب وژني چغال په حساب وژني لیو په حساب وژني مزرۍ په حساب وژني هلکه چې د مرغان په حساب وژني چې انسان دونه پر مخ تللی دی چې حیوانان په حساب وژني بیا ما په کوم کتاب کې راوړي زه خو انسان یم دا ما ولې دی بې حسابه بولي نه زما د عزت قیمت شته نه زما د سر قیمت شته نه زما د وطن قیمت شته دا هغه ځای دی چې ځان ورور به سره کښېنو ناسته زه تیار یم جوړې به دوی چا بده خبره نه وبې کوم سپېژلې یم خو ونه دی ته یې جوړه کړه هغه چې پښتانه یې جوړه کړه ګډ په طریقه جذباتي خبرې نه ته یې جوړه کړې سخته مورچه پښتونخوا ملي پارټي په لاس سخته مورچه تش خبرې به نه کوو احتیاط به کوو ډېره بده ورځ ده دا وطن وراخي ټرمپ لیونی سوی دی پنجابی په دې نه پوهېږي تا پوش په دې نه پوهېږي دا اوس ډاکټر ته سید عالم ته او بل علي ته چې د وزیرستان یو سړی داسې دمکي ورکړي چې هلکه ځان پوه کړه پر دې هغه ګرد که اور سره کښېني چې هلته څه بده دی دا سړی ولې دمکي وایي علي پلانی تا خو به څه بد نه یې کړي تا خو به کاڼي نه یې خلاص کړی تا خو به زیاړې نه یې کړي دلته ټرمپ ورته وایي چې هلکه ځان سم کړي دی وایي چوړویا پاګلي دماغ خراب دي ورور دا خو وطن ته وره چې چوړویا ورسره کښېنه تو خو ما بده خبره ده ما تا خو بدبخته زه خپل دا یادوم تا خو د اوښ غلا په خټو کې کړې ده په خټو کې تړلی غټ غټ پل دي معلوم دي د اوښ غلا دي کړې اوس پر انکار یې انکار ګټه نه کوي خدای ته وګورئ انکار دا اوس سیمه وره موږ اوس هم دا وایو موږ هم دا وایو پاکستان ته دا وایو چې و ټرمپ لیونی دي کاره بلا ده تور لګوي جواب ورکړه پل در ځان تېر کړه کې نه تېروي افغانستان دلته ملګرو اشارې وکړي اشارې نه دا خبرې مې 50 کاله شل کاله وکړې ولکن مې جوړولې ده خبره یا مې پټه کړې ده داسې مې ګوتو ترې ولې چې خبره دا ده په افغانستان کې جنګ روان دی 40 کسه نازولي بچیان لکه دا چې ناست دي دا سپایان دي موږ وارو کم از کم د ورځې 100 کسه دي اخر دا مداخلت یو څوک کوي پنځه ځایګانې یو چین دی یو پاکستان دی ازبکستان دی ترکمنستان دی تاجکستان دی او ایران شپږ ملک شاوخوا پر افغانستان راځي یا خو کښېنئ اعلان وکړئ چې ورونه دا مداخلت پیرانان کوي بیا به کلو وکل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق لګیا به کلونه به ووایي یاسین شریف به ووایي نور دردونه به ووایي ورونه دغه شپږ مسایګانې دي خامخا مداخلت روان دی د ګوریلا جنگ لپاره تش په عمل کې بدی کوي په عمل کې بمونه خلاصوي په عمل کې مړی کوي د ګوریلا جنگ لپاره دوه شیان ضروري دي یو دا چې ته جګړه وکړې آرام به چیر کړې چې ته جګړه وکړې یو میاشت بیا به ته آرام چیر کړې یو دویمه دا چې تا ته په دې جنگ کې پیسې کارتوس او وسله مسلسل روان دي نو چې دا زون جنگ روان دی یو څوک کومک کوي موږ وایو د افغانستان ته لاس واخلئ دا ما بل ځای هم کړې ده نن بیا کوم نواز شریف دو کابل نه کابل ولاړو کرزی صاحب صدر و ژوندی دی نواز شریف هم ژوندی چې هلته ورغلو ما ورته میا صاحب ځو نه شپه به وکړو دې خلکو سره مجلس وکړو
نو شپه چې مو کوله داسې حجره غوندې وه کوټه غوندې په هغه کې ماښام هېڅوک نه و میا سره دی داسې ناست وو زه دې خواته ناست وم قاضي صاحب دا کرسۍ راکش کړه مو سره مخامخ کښېناستم و ده ته په انګریزي وویل ول ته افغانستان آزاد ملک بولې Do you consider Afghanistan to be a sovereign country? أخبارك شو تقول أخوك بالكل؟ والذي يتوزع من أمريكا جهاني. شزما وستار تسليف الوسي دو جهاني زمینان راکا چې ته افغانستان آزاد ملک بولې مداخلت نه کوې په هغه وخت د چمن ریلوې لاین راوښته کندهار او په پاکستان کې بجلی نشته د مرسته په کاسر ډیم کې 1000 میگاواټ بجلی ده د وابډا خلک راواستول چې بوي سکولونه جوړه راسه هسپتالونه جوړه راسه پلانا جوړه راسه یو خبره واوره دا به ماته نه وایي چې پلاني سره دوستي کوو پلاني سره یې مه کوه زه به یې پوښتنې تا ته وایم دا د قاضي صاحب خبره وه دا د ژوندی د هغه ژوندی دا د قاضي صاحب خبره وه چې زه تا ته لیکلي درکوم د هندوستان دپاره زه تا سره بدي نه کوم لیکن ما ته به نه وایي چې دا دوست دا مه کوم دا مه دوست د هندوستان دپاره زه تا سره بدي نه کوم زه به لیکلي درکوم چې زما له طرفه به تا مداخلت نه کېږي ته به لیکلي راکړه البته که یو څوک خوابدی شو پښتون به لوست دلته راغلی بې ټوپکه کښېناست دلته خوا مه بدوه که زما که څوک خفه درغلی په اسلام آباد کراچي کوټه کې ناست زه به نه خفه کېږم دا زما پر مخه کوم خو دلته ډېرې قوتونه داسې وو چې هغه یې نه ده خوښه موږ لیوني نه یو زموږ زنګ نه دی بره یوه خبره څه ووایم اوس زه به وبکم پروا نه دی کم سړی کم پښتون کم افغان چې د افغانستان په وینو د افغانستان په بربادي د افغانستان په دغه نه دی خفه ولکه یا پښتون دی یا مسلمان دا زما فتوا ده افغانستان چې نه وي د وطن وره اوس خپل پوځیان په خاص کړو چې وسړی یې پاکله ته فرض کړه دا جنګ یو افغانستان د امریکې او د روسیانو میداني جنګ نتیجه یې هغه شوه اوس بیا دا میداني جنګ کوي ګټه یې څه شي هندوستان به پکښې اسرائیل به پکښې چین به پکښې روس به پکښې امریکا به پکښې ایران به پکښې نو پاک څه شي زموږ د وطن نه کوو ورور د وطن نه میداني جنګ کوو افغانستان سره جوړه وکړه افغانستان کې مداخلت بند کړه د افغانستان سره روانه کړه افغانان به ټول خلاص کړي امریکې ته چې موږ سره جوړ شو په مخه کې شه که نه تلي خبره وکړو ولې چپه رابار کړې ده عزیزانو بیا زه خبره کومه موږ د یوه لښکر خلک وو بېرته د یوه لښکر خلک تر هغو نسو کېدلی چې واضح سره فیصله نه کړو چې چېرې به ځو او چې واضح غلطۍ سره ونه منو کراچي څخه ورته وویل کراچي خو اسانه کار و 12 مې بې پوره بې توره 6 ګنټې پر انسانانو ګولۍ وورېدې 6 ګنټې انسانان په اور کې ولوېدل اوس زه چاته ګوته ورسم زه چاته ګوته ورسم که مشکې غلطي نه وایي په مشکې غلطي نه وایي مهاجر خو پرېږده د هر چا پلار به زموږ سره د کراچۍ حساب کاوه اوس هم چې موږ غلطۍ وباسو د دوی پلار به زموږ سره حساب راکوي هم به د رکشې د سوځولو حساب راکوي هم که د موټر د سوځولو نه راکوي هم که زما بچي وژلي د هغو نه راکوي خو خبره چې دا ده چې موږ یې سمه کړو چې اوس یې زه غلطه کړم وجیبه کې څنګه سمه شم چې دا یې غلط وي نو زه به تا ته ګوته نه شم چې د فلانی کار ته به یې ماته نه شم نتیجه به یې څه شي غلطي به موږ کې ده غلطي موږ کړې ده ولس نه ده کړې نه رمضان خان کړې ده نه ولس کړې ده ولس محنت وکړي پارټۍ یې جوړه کړه پارټۍ نتیجې ته راغله پر میز باندې موږ بایلو پر میز باندې موږ بایلو اوس زه فرض کړي چا اختیار راکړی دی چې د وزیرستان فلاني مسله ده نو ځکه نوم په خبر علي وزیر نه پوښتنه وکړه چې والي وزیره زه خیل او خوجل خیل ځکه چیرې سره جلا کېږي یا ډب کوټ کړي کوټ کوم سره جلا کېږي تاسو نه مخلوق اوس نتیجه یې دا ده پر وایي چې موږ یو ځای کېدو اوس واحد ملت موږ تر ټول طاقتور ملت او تر ټول تقسیم جنوبي پښتونخوا جلا خیبر جلا منځنۍ پښتونخوا جلا اټک میوالي کې سره اوس دی بول لکه تېره کړې بوله دا خبرې که په احساساتو کې زه د احساساتو نه یم
ما ولي خان ته ویلي و جنې ما هم کانفرنس کې موجي به ته ویې که به نه ما ورته ویلي ما ولي خان هر شي چې جوړې برابر یې کړه سره کښېنه ګرانه موشه موږ ته په لاس اوس که ته خدای ګمارلي یاست او هي دغه خوشحال خټک وایي وایي چې ګلداد په ترې وهي نیت یې د جنګ دی که تا ډال تیار کړی دی زه هېڅ اعتراض نه تا دغه تیار کړی دی سره کښېنو به واضح کوو باید ګرانه مورچه د پښتونخوا ملي پارټۍ دا زموږ چې دغه ده افغانستان خان خدای ولې خدای دې زموږ ملګري وو موږ واقعاتو سره بېل رابېل کړو ډېر زورور لښکر وو ډېر ګټندویه لښکر وو زموږ په وطن کې پښتونخوا وطن کې چې دا څه پاچانې دي دا زموږ د قومي تاریخ د ګېډې راووتې پیپل پارټۍ د دې سره راووتې مسلم لیګ د دې سره راووتې تاریخ انصاف د دې راووتې چې موږ کار نه کوو انصاف نه کښېني انصاف بنیادي ټول کار کوي چې تېر نه کوي نتیجه یې ده نن به بالکل سمې تحقیق موږ وکړو زموږ د شهیدانو د کورنۍ بچي به په پي ټي آی کې زموږ د شهیدانو د کورنۍ بچي به په خپل پارټۍ کې زموږ د شهیدانو د مبارزینو کورنۍ به په بله پارټۍ کې انصاف کښېني نه دی راسي پر زړو باندې توبه وکړه توبه داسې نه ده توبې تصور دا دی چې ته پر جنوب مخ روان وې په پوه شوې راوګرځېدې پر دې مخ شوې بیا نه ګرځېدې ته توبه وکړه انګریزي وایي اباوټ ټرن موږ به توبه کار څنګه به موږ سره خلک حساب نه کوي څنګه به موږ ویله داسې بې حسابه خلک بولي داسې نه ده داسې نه ده دلته موږ کې مشکل دی موږ په کور کې سخت خلک یو چې یو سړی د کور په بدي اخته سي هغه قانون مبارزه نشي کولی بدي کاره شي کم دېرش کاله سړي کوي اوس نو موږ د خپل خلکو وکړو چې اوس سړی ته توپک وساته خولې کې مو ورته ګوره د بلې خوا مو ورته ګوره تیلم کې اچوه کښېږده ورېندار نه په کونډه وایي ورور مه په وژنه تره مه په وژنه دا څه اسمان دا غریب چې ته مړ کړې څه شي هغه ماما زوی مړ کړې مامې کونډه دا کومه ګټه زموږ خبره چپه ده دا خبره سمول غواړي او بیا انشاءالله پښتني ډېر تکړه خلک دي خدای دې ورځ نه راولي چا څه بده پېښه شي خدای هېڅ څه بده نه پېښوي الله دې نه پېښوي هغه دې چې والا ویل محمود ویل چې زه پاکستان نه منم پاکستان داسې قرآن شریف کې آیات دی علما ناست دي الله پاک وایي لا تقربوا صلات تاسو لمانځنه مه نږدې کېږئ چې دا بله ټوکړه یې نه ووایه خو زړه یې رانیږي ښایسته خبره ده لا تقربوا صلات تاسو لمانځنه مه نږدې کېږئ چې تاسو په نشه کې یاست وانتم سکارا چې تاسو ما ته خبره وکړه پارلیمنټ کې مو کړې ریکارډ شته ما ویلې چې کوم پاکستان موږ غلامان ساتي او هر پښتون په دې غلامي خوشحاله هغه بې غیرته ما دا ویل دا اوس ووایم که پاکستان موږ غلامان ساتي او پښتون په دې غلامي خوشحاله هغه بې غیرته دا ما ویلې دي دوی هغه ټپله جنکاټ کړي وایي ده ویلې چې پاکستان متعلق داسې وراغ پاکستان موږ ملک دی ستاج عزیز په فنکشن کې ناست وو مشران خلک ډېر ناست وو بیا یې په دغه کې مو وویل ما ورته ستاج عزیز صاحب ما ترې راوښوه د دفتر نه داسې ما ترې راوښوه زه او زما کشر وو موږ پنځه یو مشر خور وو دوه مشران وروڼه وو دوه موږ کشران وو ما زه او زما کشر وو د پاکستان نه بعد پیدا شوي دا درې وروڼه خورې په هندوستان کې پیدا شوي پاکستان نه و جوړ شوی مشر ورور مشر خور بل مشر ورور دا د 14 اګست په مخه په هندوستان کې کله خو به نه دی نو کله خو به نه دی خو د هندوستان جنډه او زما پلار او زما تره اول د ډیورنډ لاندې ډیورنډ کرښ لاندې پیدا شوي دي زما د پلار نوم نور محمد دی د هغه د پلار نوم سلطان محمد دی د هغه د پلار نوم عنایت الله دی د هغه د پلار نوم چشتي د هغه د پلار نوم برخوردار ما شپږ پیړۍ زه په افغانستان کې پیدا شوی یم د افغانستان په جوړېدو کې جنګېدلی یم د افغانستان په دفاع کې شهید شوی یم د افغانستان په جنرالانو کې په پانیپته تللی یم زه اوس څه بلا یم هندوستان یم پاکستان یم که افغانستان دا راته ویل به ته چیرې شي ټیک خبره دا ده از زموږ مورنی وطن دی ستا نیکه اداره ده دا مې ملک دی دا بې نسبه ته راساتې که ما سړی بولې انسان مې بولې ستا د زوی ستا د لور ستا د مور کوم هر چیز ما مور زما لور پیدا کوي د سر چلول
هو هلته به مداخلت نه کوي که روغ غواړي موږ به سره ملګري روغ به سره وکړو او که جنګ خپل جنګونه کوه الحمدلله د خدای په امان سلامت